د خبریال ویبپاڼې درنو لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. زه امینه عزیزی یم او د نن خبر دا دی چې ننګرهار کې د سرو زرو 22 فابرېکو کې 288 تنه کار کوي. ننګرهار ولایت کې د زرګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د سرو زرو څخه د بیلابیلو توکو د جوړولو 22 فابرېکې فعالیت کوي چې په یاد شمیر فابرېکو کې د دې ولایت 288 تنه مسلکي کسان پر کار بوخت دي. د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې هر ورځ تر 10 کیلو پورې سره زر پلورل کېږي او دغه راز پخواني زر اخیستل کېږي او ترې نوي توکي جوړیږي. د زرګرانو اتحادیه وایي دوی د زرو د معیار د معلومولو لپاره ځانګړې کمیټه لري څو معلومه کړي کوم زرخه او د کومو کیفیت ټیټ دی. زرګران وایي دوی په دې هڅه دي نوي ماشینري وپیري څو سلسله خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي. سره زر تر ډیره اوس وخت کې خلک په ودونو کې ناوې تاخلي او کاروي، خو خلک بیا په دې اړه شکایت لري چې دلته جوړ شوي توکي تر ډیره ټیټ کیفیت لري. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بیلا بیلو پتو موندلی شئ.